سلامونه نیک هیلې دوستانو هیلمند یم روغ جوړ به یاست. نن په دې ویډیو کې موږ په ایروفاس سی وي باندې خبرې کوو. د رومانیا هیواد کوم سکالرشپونه چې اعلان سوي وو او ما یې په یوټیوب چینل کې ویډیو اپلوډ کړې وه. بیا ډیری دوستانو غوښتنه کړې وه چې موږ ته د ایروفاس سی وي په اړوند یو ویډیو اپلوډ کا ریکارډ کا چې څنګه کولی شو چې موږ ایروفاس سی وي جوړه کړو، ځکه چې هغه د رومانیا هیواد د دې سکالرشپو لپاره یو اصول دی یا هغه د دې لپاره یو ماده ده چې باید تاسو ایروفاس سی وي زموږ سره شریکه کړئ. نو که چېرته د رومانیا هیواد د سکالرشپو په اړوند مو ویډیو نه وي کتلې، زما په یوټیوب چینل کې شته، هغه وګورئ چې کوم شرایط لري او د نوملیکنې ویډیو به هم زه ډېر ژر له دې چینل څخه اپلوډ کړم. او که چېرته تاسو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو داسې ویډیوګانې د سکالرشپو اړوند له تاسو دوستانو سره په وخت ورسیږي. نو له هر څه نه مخکې به تاسو راسئ ګوګل ته. په ګوګل کې به ولیکئ سی ایروفاس سی وي، دغه لومړنی کوم ویب سایټ چېرته راځي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چېرته ویډیو ډېره اوږده سوه بښنه غواړو په دې خاطر چې زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ باندې مخته ځم تر څو تاسو خپله غواړئ چې ایروفاس سی وي جوړه کړئ. بیا کوم ځای کې کله مشکل سره مخامخ سوی هغه بیا تاسو سوال درته پیدا نه سي. نو له هغو څخه مخکې به تاسو لاګ ان ټو ایروفاس په دې باندې به کلیک وکړئ، ځکه ویب سایټ ته به داخلیږئ. دلته به تاسو باید اول اکاونټ پکې جوړ کړئ. دغه پیج درته راځي. دلته به تاسو که چېرته تاسو مخکې په ایروفاس کې اکاونټ درلودو، یوازې به ایمیل ادرس او پاسورډ داخل کړئ. دلته ایمیل ادرس بیا بل پیج درته راځي، په نیکسټ کلیک وکړئ، هغلته به پاسورډ داخل کړئ. او که چېرته تاسو نوی سی وي جوړوئ په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل معلومات ورکړئ. ستاسو لپاره دغه پیج راځي. دلته ما مخکې دغه عنوان داخل کړل د خالد احمدي په نامو باندې، او بیا به دلته ایمیل ادرس داخل کړئ او دا ایمیل ادرس به دلته تاسو بیا داخل کړئ او دلته به دا کنفرم کړئ او په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دې نه وروسته تاسو یو څه وخت انتظار باسئ. د دې د سی وي د جوړولو لپاره ستاسو ایمیل ادرس ته یو ایمیل درځي، یو وریفیکیشن ایمیل درځي، تر څو تاسو هغه ایمیل وریفای کړئ. د هغه نه وروسته بیا اکاونټ ته راسئ. موږ ته داسې یو میسیج راکوي. نو موږ به خپل ایمیل ادرس چیک کړو. دلته راځم او په دې باندې دا ایمیل ادرس راته راغلی دی. ته په دې باندې ستاسو کلیک وکړئ. دلته ما ته لیکلی دی چې مقصد ستاسو ایمیل ادرس دغه دی او تاسو کولی سئ چې په دې لینک باندې کلیک وکړئ. په دې لینک باندې ستاسو کلیک وکړئ، تاسو ډایرکټ ځئ هغه ایروفاس سی وي ویب سایټ ته. دغه پیج درته راځي. دلته به تاسو پاسورډ داخل کړئ. دلته به نوی پاسورډ ورکړئ او دا پاسورډ به دلته بیا دوباره ولیکئ. خو کوشش پام وي چې پاسورډ کې باید کاپیټل لیټر وي، یعنی لوی حرفونه هم به وي، او لکه ای نه تر زیډه پورې، لکه زه وایم چې احمد ای باید کاپیټل وي، صحیح ده. او لیټر نمبر باید وي، لکه 1 2 3 0 نو داسې باید هم وي. او خاص سپیشل کرکټر هم باید وي، لکه دغسې لکه آټو سټریکو او ډالر ساین او علامه همداسې نور، صحیح ده. نو د هغه وروسته زه په سبمیټ باندې کلیک کوم. کله چې په سبمیټ باندې کلیک وکړئ، دلته ماته میسیج راکړو چې ستاسو پاسورډ باید له لومړي دغه د کس له نوم څخه جوړ نه وي. لکه نه ما مخکې خالد ورکړی و، پاسورډ اول حروف خالد و، نو بیا مې ورته تبدیل کړو. اوس په سبمیټ باندې کلیک کوم، ګورم چې جوړ یې کړی. دغه د زموږ سره هغه اکاونټ سکسسفلي جوړ سو او په پروسس باندې پروسیډ باندې موږ کلیک کوو، صحیح ده. دې نه وروسته دغه کوم د هغو چې د پروسس دغه اجرا کېږي او زموږ سره د ایروفاس سی وي اکاونټ څنګه کېږي خلاصېږي. نو دلته زموږ سره اکاونټ جوړ سو. دغه زه دغه کوم کلوز کوم. نو کله چې ستاسو اکاونټ جوړ سو، تاسو ته دا پیج راځي. دلته 3 اپشنه دي. سټارټ فرام یور پروفایل، کله چې ته خپل پروفایل دې جوړ کړی وي، وایي هغونه غواړي چې ته خپله سی وي دې جوړه کړي. او که
اروفاس سی وی چې تا چیرته له ځان سره مخکې درلوده یا جوړه کړې وي هغه ورته اپلوډ کوي دغه په کې دغه په اندازه په هغه کې چې کوم معلومات وي هغه درته دلته راولي سیده او کریټ نیو سی وی یعنی نوی سی وی جوړوي زمونږ تاسو راځو نوی سی وی جوړو په کریټ نیو سی وی باندې کلیک کوو دی باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ دلته راځي وایي تاسو په کومه ژبه کې سی وي غواړئ درته په انګلیسي کې کوم فارماټ کې په دې فارماټ کې سیده نو له هغو څخه مخکې به تاسو دلته لومړی ورته عکس اپلوډ کړئ په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ دلته یو عکس به زما سره وي زه درته دا عکس اپلوډ کوم نو کولی شئ دا عکس ورته جوړ کړئ په دې خاطر باندې داسې یو خوا بل خوا یې څنګه وکړئ کشکې تر څو د عکس پوره اندازه باندې راسي دومره کولی شئ دې نه لوی غټ نشي که دا عکس که چېرته ډېر زوم وي نو بیا دغومره اندازه راځي سید او په سیو باندې کلیک وکړئ په سیو باندې مې چې کلیک وکړو دغه نه وروسته ستاسو عکس سیو کېږي دلته خالد احمدي نومېده دلته یو کس وایي چې زه د ځان په اړه معلومات ورکوم دلته راځم د یو کس یو متن لیکلی ده دا ورته دلته فیسټ کوم یو څوک چې وایي چې زه د ځان په اړه معلومات ورکوم سیده تاریخ تولد زه ورته انتخابوم 4مه میاشت او ورته وایم چې د 1900 سید او جندر میل انتخاب کا نیشنالیتی زه ورته افغان انتخابوم دغه نه وروسته ورته کولی شئ چې خپل ایمیل ادرس انتخاب کړئ لکه خالد ډاټ احمدي اتاتیا 55@gmail.com دغه نه وروسته فون نمبر ستاسو د کور ټلیفون شمیره ده چې په کور کې استفاده کوئ شخصي یا د کار او یا موبایل سي دا دواړه تقریبا یو شان دي خو زه د ورک ټلیفون او کولی شئ چې موبایل ورته هم انتخاب کړئ سیده دلته ورته وایي چې دا د کوم هیواد ده د افغانستان دلته ټلیفون نمبر ورکولی شئ خپل ټلیفون نمبر ورته ځکه کوډ مونږ نه انتخابوو دلته کوډ ورته دغه سوی ده ورکول سوی ده سیده او دلته سوشل میډیا کې چېرته تاسو استفاده کوئ فیسبوک دلته یې دغه ورکوئ یوزر نیم ورکوئ او دلته کولی شئ چې هغه د یو آر ایل دلته فیسټ کړئ سیده که چېرته نه لرئ که دا او که انسټاګرام یوټیوب یا نور کوم دغو استفاده کوئ سوشل میډیا دلته یې لینک ورکړه لینکډین زه استفاده کوم سیده زه ورته وایم چې خالد احمدی په نامو زما دغه دی لینکډین اکاونټ سیده انسټاګرام کې استفاده کوئ او یا خپل کوم شخصي ویب سایټ کلرئ سیده او دلته یا وایبر یا سکایپ که چېرته سکایپ استفاده کوئ دلته د سکایپ نمبر ورکوئ که چېرته غواړئ چې خپله سی وي مې نوره هم څنګه سي قوي سي دا شیان پکې یا سوشل میډیا پکې ور اضافه کړئ سید ادرس هم ادرس زه ورکوم هم ادرس ورته وایم چې دا زما هم ادرس چې دی کندهار افغانستان ده سیده او له هغه نه وروسته که دویم هم ادرس وي خو ښه که نه وي مشکل نشته پوسټل کوډ که ورکوئ خو ښه دی ځکه چې غواړئ خپله سی وي نوره هم قوي سي نو پوسټل کوډ داخل کړئ پوسټل کوډ د پیدا کولو لپاره برابر سي ګوګل ته او دلته به ولیکئ کندهار پوسټل کوډ که هر ولایت کې یاست هغه ورکوئ او که ولسوالي کې یاست د ولسوالي نوم هم ورکوئ دلته راځي درته سیده 802 او دلته په کوم ښار کې اوسیږئ په کندهار کې سیده او دلته د هیواد نوم کوم هیواد افغانستان سیده او په سیو باندې کلیک کوو کله چې په سیو باندې کلیک وکړو دا زموږ سره پروفایل جوړ سو دغه نه وروسته په اډ نیو سیکشن باندې کله تاسو ته وایي کوم سیکشن ورته اضافه کوئ د تعلیمي یا که د کاري تجربې د لنګویج یا د چیز ورته نسي دی تعلیمي کوم تحصیل چې ما کړی دغه په اړه زه معلومات ورکوم سیده ټایټل اف د کوالیفیکیشن زه ورته وایم چې های سکول اول موږ باید چې ورته اضافه کړو مکتب ورته اضافه کړو سیده او دلته به تاسو د مکتب نوم ورته اضافه کوئ سي زه ورته وایم چې میرویس های سکول سیده که د مکتب ویب سایټ ادرس وي دلته ور اضافه کړو خو خاطر ښه که نه مشکل نشته سیده او دلته دا لیول راځي معنا د تاسې لیول د ایجوکیشن لیول په کوم دغه ښیي په حروف هیوادو کې
عموما 15 لیول کې څه دی د افغانستان له 12 پاس سره مساوي دی او شپږم لیول له کله چې بیچلر یا لیسانس مخلص کړی وي له هغو سره مساوي دی. دلته زه 15 ورته انتخابوم ځکه دی دلته ما معلومات های سکول وراچول دي سیده. او په کوم ښار کې تاسو درس ویلی؟ په کندهار کې سیده. او په کوم هیواد کې؟ هغه هیواد نوم به ور اضافه کوي افغانستان سیده. او دلته ادرس له کوم تاریخه تر کوم تاریخه پورې تاسو مکتب ویلی ده. دلته زه هغه دغه وراچوم کلونه وراچوم 2001 او دلته ورځ دلته میاشت دلته کال په 2014 کې ما خلاص کړی ده. که چېرته اوس هم تاسو په تعلیم مصروف یاست یعنی فارغ نه یاست 12 نه دا انګوینګ باندې کلیک وکړئ دلته بیا دا اف کېږي او که چېرته فارغ یاست بیا همداسې پرېږدئ او په سیو باندې کلیک وکړئ سیده. دا تعلیم بخش تاسو سره څنګه وسو ډک سو. که چېرته تاسو بیا بیچلر یا د پوهنتون نه فارغ یاست په دې باندې کلیک وکړئ هغه هم ور اضافه کېږي سیده. بل سیکشن زه دې ور اضافه کوم دی کاري تجربې. د کاري تجربې دلته تاسو وایي چې په بخش کې کار کوئ پوزیشن مو چې ده. زه ورته وایم چې آی ټي اسسټانټ پوزیشن ده له کومې ادارې سره. دلته ګور تاسو ته هغه د آی ټي مربوط پوزیشنونه نوم هم راولیکه په دې کې هر یو تاسو انتخاب کړئ. زه دلته ورته خپله منولي خپله هم ورکوی سم سیده. دی ورور په کندهار کې په مخابراتو ریاست کې دغه کړی ده کار کړی ده. دلته د هغو ادارې ډیپارټمنټ ورته وایي سي کولی سي چې د هغې ریاست مخابراتو دغه ور اضافه کړي. ډیپارټمنټ اف آی ټي مخابراتو ریاست معنا په دې ادارې سره ما کار کړی سي ده. دا په کوم ځای کې دی؟ کندهار کې. او په دلته به ورته هیواد انتخاب کړئ سي افغانستان سیده. له کوم تاریخه تر کوم تاریخه پورې دی ورور د دلته 2013 جون او سپتمبر 2013 سیده. دلته به ورځ انتخاب کړئ دلته به دغه انتخاب کړئ میاشت شپږمې میاشت سیده او 2018 دلته به ورځ انتخاب کړئ معنا ته 13 تاریخ او د سپتمبر 2018 پورې. که چېرته اوس هم کار کوئ په انګوینګ باندې کلیک وکړئ دا درې بخشونه څنګه کېږي اف کېږي. او که چېرته اوس کار نه کوئ له مخابراتو ریاست کې یا په کومه اداره کې چې تاسو کار کوئ بیا دا اپشن باندې کلیک وکړئ سیده. دلته خپل کوم کارونه چې کړي ریسپانسیبلیټي یا مسؤلیتونه چې وو لایحه وظایف چې ډېری خلک ورته وایي هغه دلته ولیکئ. لکه دې ورور چې لیکلي دی چې زه هلته آی ټي اسسټانټ وم زما کارونه کوم کارونه ما کول سیده هغه دلته ورته فیسټ کړئ. د اوس نه وروسته که چېرته مور ډیټایل باندې کلیک وکړئ نور معلومات هم ورکوي او په دې بټن باندې زه سیو باندې کلیک کوم دغه زموږ سره دغه راغی سیده. او که چېرته نور کاري تجربه اضافه کوي په آرټ ورک ایکسپیرینس باندې کلیک وکړئ د بلې ادارې معلومات ورکړي سیده. او بل زه نیو سیکشن اضافه کوم. په نیو سیکشن کې زه ورته وایم چې لنګویج سکیل زه د ژبې په اړه معلومات ورکوم سیده. او دلته تاسو وایي چې تاسو مورنۍ ژبه څه شی ده. زه ورته وایم چې پښتو. دلته که په دې لیست کې نه وي نو تاسو کولی سئ دلته انتخاب کړئ سیده. او نورې ژبې کولی سئ چې ورته انتخاب کړئ لکه انګلیش. دلته که چېرته ستاسو ډېری کسان وي ځینې وایي چې زما مورنۍ ژبه هم پښتو ده هم دري ده که نه بیا په دې باندې کلیک وکړئ کولی سئ چې دري هم ور اضافه کړئ سیده. او نورې ژبې یو څوک وایي چې زه په انګلیسي هم پوهېږم فرانسوي هم پوهېږم په دري هم پوهېږم هغه دلته ور اضافه کوئ په انګلیسي. دلته وایي ستاسو د لیسنینګ دغه څنګه ده لیول څنګه ده په انګلیسي کې د ریډینګ لیول مو څنګه ده A1 A2 دغه د حروف هیوادونو خپل لیول ده معنا لکه موږ چې ورته وایي چې ګوډ او ایکسلنټ داسې کولی سي تاسو ورته انتخاب کړئ سیده. او په سپیکینګ کې هم ښه یم زه دلته یو څو ځله ورته انتخابوم تر څو ډېر وخت ونه نیسي. په اډ انادر لنګویج بله ژبه هم کولی سي تاسو دلته ورته اضافه کړئ لکه دري سیده. د دري کې تاسو وایي چې زه په لیسنینګ کې ښه یم په ریډینګ کې هم ښه یم او دلته زه ورته یم چې سپیکینګ کې A1 یم او دلته په سپیکینګ کې په رایټینګ کې بیا هم B2 یم سیده. که چېرته بله ژبه هم زده یي په اډ باندې کلیک وکړئ هغه هم ورته اضافه کېږي. نو زه اوس فعلا په سیو باندې کلیک کوم تر څو زما د لنګویج معلومات دا د ټول زما سره څنګه سو سیو سو. بل سیکشن که چېرته تاسو ور اضافه کولی سئ لکه ور اضافه کوئ لکه زه وایم سپیشل سکیل. یو څوک وایي چې زما کمپیوټر زده ده
یو ښه ریپورټ رایټینګ کولی سم، یو ښه کمیونیکیشن سکیل لرم، یو ښه ټرینر یم، نو کولی سي چې هغه دلته ور اضافه کوي. دلته به راسئ سلیکشن کې، دلته کمیونیکیشن سکیل ور اضافه کوي یا ډیجیټل سکیل په نامه باندې هم راځي. صحیح ده، ډیجیټل سکیلز انتخاب کړئ، کولی سي چې دلته یې ورته سلیکټ کړئ. صحیح ده، لکه زه ورته سي کمیونیکیشن سکیل، دلته بیا تاسو سره راځي ګوډ کمیونیکیشن سکیل دلته راځي. صحیح ده، دا یو سو او زه ورته لیکم سي ریپورټ، لکه څوک چې وایي چې زه یو ښه ریپورټ رایټینګ یم. صحیح ده، ډیټا کلیکشن کومه یا هر کوم سکیل چې لري. صحیح ده، او بل ته ټریننګ سکیل. صحیح ده، ټریننګ سکیل هر یو سکیل چې تاسو لرئ کولی سئ دلته ولیکئ او اضافه کړئ او په سیو باندې زه کلیک کوم. ګور دلته زما سره هغه سکیل هم ور اضافه سو، وروسته کولی سئ ایډیټ هم پکې راولئ، نور هم ور اضافه کړئ. صحیح ده، که چېرته بل سیکشن ور اضافه کوئ دلته هم سکیل سته د سره تاسو سره. صحیح ده، لکه کریټ ورک او ډرایوینګ لیسنس او سوشل میډیا یا ولنټیر، ځینو کسانو ولنټیر کار کړی هغه سیکشن هم پکې راځي. سوشل میډیا ریکمنډیشن ارګنایزیشن سکیل هر څه کولی سئ چې ور اضافه یې کړئ دلته. صحیح ده، نو زه په نیکسټ باندې کلیک کوم. دې نه وروسته دغه سی وي له تاسو سره جوړیږي چې دا اوس موږ جوړه کړه. نو که چېرته هم دا خوښوي په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، ډاونلوډ کولی سئ که نه. که چېرته هم دا خوښه نه وي کولی سئ دلته فرمټ ورته تبدیل کړئ، دې فرمټ ته یې واړوئ. هر فرمټ اړی هغه یو څه فرق کوي. اوس لکه زه داسې سلیکټ کړم، یو څو دقیقې چې صبر ورته وکړم نو زما سی وي ټوله همدې فرمټ ته اوړي لکه څنګه چې دلته ما کنورټ کړي وه. صحیح ده، او که چېرته تاسو دې فرمټ ته تبدیلوئ ګوره دلته هغه معلومات هر څه داسې پکې راځي، کاري تجربې هر څه فرق کوي. او که چېرته دې فرمټ ته یې اړوئ هم کولی سئ چې ورته انتخاب یې کړئ، یو څو دقیقې صبر وکړئ تر څو دا ټول چینجز پکې اپلای سي. زما خو دغه خوښ دی، خوښه ستاسو او دغه اول چې دی دا بد نه دی، کولی سئ چې دا هم ورته انتخاب کړئ هر رقم چې تاسو خوښوي. صحیح ده، له هغه نه وروسته تاسو کولی سئ چې دغه ورته انتخاب کړئ، رنګ ورته انتخاب کړئ، کوم رنګ کې باید دغه سی وي تاسو سره یې که نه، لکه دغه رنګ غواړي یا دا ورته انتخاب کړئ ټول د سی وي ټول رنګ همدې کلر ته اوړي. صحیح ده، ګورو شي ټوله سی وي هم دې کلر ته اوړي. صحیح ده، او دلته ورته وایي که چېرته لارج غواړي سی وي غټه دا حروف توري دا باید لوی وي، داسې تبدیلیږي. او که چېرته سمال باندې کلیک وکړي دا حروف کوم لیکل مو چې کړي دا ټول په کوچنی کېږي او سایز یې کوچنی کېږي. صحیح ده، دا سایز کې غواړي. او که میډیم کې عموما په میډیم کې تاسو د سی وي فرمټ ساتئ. صحیح ده، دا یې قانونه چې دا اتوماتیک اروفا سی وي ورکوي. صحیح ده، او دلته که پیج نمبر غواړئ، لومړی پیج نمبر یوازې اول پیج نمبر دې وښیي، دویم دې وښیي. که چېرته یې نه غواړئ نو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، که نه غواړئ یس او که نه نو دا د پیج نمبر او دا لوګو اروفاس لوګو دغه ده. که چېرته دا دې وي خو صحیح ده په یس باندې کلیک وکړئ، په اوله صفحه کې دې وي. او که چېرته نو غواړئ نه غواړئ په نو باندې کلیک وکړئ. او که چېرته وایي یا په هره صفحه باندې وي، معنا زما سی وي اروفاس 2-3 صفحې ده، بیا په دې باندې کلیک وکړئ، بیا په هره صفحه کې دا د اروفاس دا لوګو راځي. صحیح ده، خو یوازې په اول پیج کې ښه ده. او که چېرته نور دغو سیکشنونه ور اضافه کوئ، لکه د سی وي ته نور دغو ور اضافه کوئ، بخښنه ور اضافه کوئ، هغه کولی سئ دلته تاسو پکې ور اضافه کړئ یا یې ولیکئ یا ور اپلوډ کړئ. صحیح ده، سیګنیچر ور اضافه کوئ یا یو دغه ور اضافه کوئ، سټیټمنټ ور اضافه کوئ، هغه هم تاسو کولی سئ. صحیح ده، په اخیره برخه کې موږ په نیکسټ باندې کلیک کوو. دغه سی وي له موږ سره جوړیږي. ګوره ټول څونه ښایسته فرمټ کې ده او دلته کولی سئ تاسو هغه ریفرنس بخش هم ور اضافه کړئ، لکه په آرټ سیکشن کې چې ما ور اضافه کول هغه کولی سئ چې ور اضافه کړئ، هغه کومه اداره کې چې کار مو کړی ده د هغو ریفرنس ور اضافه کړئ. نو د هغو نه وروسته کولی سئ تاسو دلته خپل سی وي ته نوم ورکړئ، خالد احمدي، او د اروفاس سی وي کې غواړئ چې دې لایبرري کې سیو سي، دې باندې کلیک وکړئ. او که وایي چې ډایرکټ دې ډاونلوډ سي په ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. صحیح ده، نو د هغو نه وروسته تاسو سره دغه سی وي اروفاس سی وي ډاونلوډ کیږي. دا د موږ دا سی وي ډاونلوډ کړه او اوپن مو کړه په پی ډي اف کې. نو دا د اروفاس سی وي د جوړولو طریقه وه
بیا هم که تاسو په کوم سوال پوښتنه یا نظر غوښتنه لرئ ما ته د ویډیو په ډسکرپشن بخش کې ولیکئ انشاءالله زه جواب در کوم. هیره دې نه وي چې دا ویډیو له نور ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغه هم ترېنه استفاده وکړي او زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو د داسې ویډیوګانو لپاره تاسو ته وخت ورسیږي. ډېره مننه، تاسو ته ښه وختونه غواړم.